توپانچه مې پر سر ور ونیوه. ویل یې پر سر مې مه وله، دلته ماغزه دي او تر ننه پورې چې کوم څه زه لرم، څه مې زده دي او کوم ځای چې مې له دماغ څخه کار اخیستی وي کامیاب شوی یم. که مې ولې نو پر زړه مې وله، ځکه هر ځای چې مې د زړه خبره منلې وي تواني شوی یم، نو زړه مې ګټه نه ده راته کړې. هغه ووله. ما چې دا هر څه واورېدل چوپ شوم او ولاړم. یو نیم کال وروسته مې بیا د هماغه دماغ والا سره د له منځه وړلو پر اساس ملاقات وشو. د هغه خبرې را په یاد شوې، نو توپانچه مې پر زړه ور کېښوده. د مې لاس ونیوه او ویې ویل ټوټې ټوټې مې کا، خو پام چې زړه ته مې زیان ونه رسوي. ومې پوښت تېر وارې خو دې ویل چې زما دماغ له زیات علم څخه ډک دی، اوس بیا د دماغو خلاف د زړه طرفداري کوي؟ سترګې یې سرې شوې او ویې خندل. ویې ویل په زړه کې داسې یو څوک اوسېږي چې یوازې په لیدلو سره زه خپل هر څه تر خاورو لاندې کولی شم. دا ځل مې بیا پرېښود او ځینې لاړم. پای.